جسمانی کمزوري نن سبا یو عام مسئله ګرځېدلې ده چې د هر عمر سړي ورسره مخ کېدی شي. مصروف ژوند، ذهني فشار، د خوب کمی او ناسم خوراک ورو ورو د بدن طاقت کموي او انسان د ستړیا او د کمزورۍ احساس کوي. ډېری کسان دا احساس کوي چې بدن کې پخوانۍ مضبوطۍ نه ده پاتې او د ورځني ژوند کارونه هم په پوره توان سره نشي ترسره کولی. په داسې حالاتو کې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د بدن سمه پاملرنه وشي او صحي عادتونه خپل شي. د خوراک، خوب او بدني حرکت ترڅنګ هربل نگهداشت هم د ډېرو خلکو لپاره ګټوره بلل کېږي. روایت حکمت کې ځینې خاص هربل تیل شته چې د ټاکلو جړو بوټو نه او په ځانګړې طریقه تیاریږي ترڅو د بدن د نگهداشت عمل ښه کړي. دا ځانګړي تیار شوي هربل تیل که په باقاعده ډول استعمال شي نو د کمزورۍ احساس کمولو، د ټول بدن صحت ښه کولو او د بدني ځواک په ښه کېدو کې ګټور بلل کېږي. دا کوم فوري یا دوادار علاج نه دی بلکې یو قدرتي هربل سپورت دی چې د صحي ژوند طریقې سره یوځای د ښه احساس په لور مرسته کولی شي. هغه کسان چې کیمیاوي شیانو نه ډکې او دودیزو طریقو ته ترجیح ورکوي د هغوی لپاره دا ډول هربل شیان یو مناسب انتخاب ګڼل کېږي. که تاسو د جسمانی کمزورۍ په اړه نور معلومات یا لارښود غواړئ او یا د دې ځانګړي تیار شوي هربل تیل په اړه تفصیل اخیستل غواړئ نو د یو باوري او تجربه لرونکي حکیم سره مشوره کول غوره وي. د هر ډول طبي مشورو، هربل لارښوونې او د ځانګړي تیار شوي تیلو د معلوماتو لپاره له ټول پاکستان رابطه کولی شئ. حکیم محمد امین راولپنډي